نقلی لاره. او نقلی لاره هغه ده چې الله جل جلاله ویلي دي ژباړه. نو د الله عادت لره خو به هیڅکله څه بدلون ونه مومي. پوه شه، پر دغه آیات استدلال کول تر دوو شیانو پورې تړلی دي. الف، په آیات کې به له سنت څخه ټول سنن مراد وي. ب، د تبدیل فاعل به عام وي چې الله جل جلاله او نورو ته شامل شي. خو پر دغه یو شي هم دلیل نشته، ځکه ممکنه ده بلکې د آیات سیاق نه په کتو سره واقعي خبره ده چې په آیات کې له سنت څخه مراد ځینې هغه ځانګړي شیان دي چې په همدې آیات کې بیان شوي دي، او خلاصه یې د دلیل او تورو پر مټ پر باطل د حق غلبه ده. او که فرض کړو چې په دغه آیات کې سنت عام دی او ټولو سننو ته شاملیږي، نو بیا فاعل د تبدیل له الله جل جلاله پرته بل څوک دی، او معنا یې داسې ده چې هیڅوک د الله جل جلاله د سنتو او سننو او کړنو په اړه د الله جل جلاله پرېکړه نشي بدلولی. د الله جل جلاله سنن او اوامر د بادشاهانو دغه اوامر او پرېکړو په څیر نه دي چې ډیر وخت د مخالفینو له لوري د مزاحمت په پایله کې نه تطبیقیږي، بلکې د الله جل جلاله پرېکړې او اوامر له الله جل جلاله پرته د بل هیڅ چا په تغییر بدلون نه مومي. آیات څخه موخه د الله جل جلاله پر وعد او وعید اعتماد کول دي. یو بل کړنلاره هم شته او هغوی د خپل همدغه مدعا د اثبات لپاره کاروي چې له دوه عقلي او نقلي مقدمو څخه جوړه ده. هغوی ویلي دي د الله جل جلاله سنت او عادت فعلی یا ترسره کیدونکې وعده ده او له وعدې څخه مخالفت په نص سره محال دی. نو لومړی مقدمه عقلي او دویمه نقلي ده. ځواب دا دی چې دویمه مقدمه له تاویل پرته صحیح نقلي ده، او لومړی مقدمه موږ نه منو ځکه موږ وینو چې اسمان به یو موسم کې تل باران ورول. نو باران ورول د اسمان لپاره عادت و، خو بیا داسې یو وخت راغی چې د لومړي ځل لپاره د باران په موسم کې اسمان له باران ورولو بند شو. دې خبرې ثابته کړه چې عالم حادث دی. نو څنګه یې په عادت کې تخلف رامنځته شو، سره له دې چې عادت فعلي وعده ده، او همدارنګه د مادې ټول انواع حدیث دي. لکه چې وړاندې مو دا خبره ثابته کړې ده، څه وخت چې لومړی نوع په ماده کې رامنځته شوه او تر یو وخته پورې د دغه نوعي افراد رامنځته شول، نو دا یې عادت وګرځېد. بیا څنګه امکان لري چې په دغه عادت کې تخلف رامنځته او د بلې نوعي افراد موجود شي؟ دغه د بلې نوعي د افراد وجود که د ارتقا په نظر یو ولاړ وي، لکه چې دا د ځینو نوعیو طبیعونو رایه ده، او یا د نشو او نما په نظریو ولاړ وي، لکه چې دا د اهل حق د تحقیق رایه ده، هیڅ توپیر نه لري. او که وویشل شي چې د الله جل جلاله په وعده کې تخلف نشته، ځکه د عادت اصل دا دی چې پر طبیعي اسبابو اثار مرتب وګرځوي. نو باران ورول او د باران بندول دواړه په عادت کې داخل دي او د عادت خلاف نه دي. په ځواب کې موږ وایو طبیعي اسباب په خپل ذات کې د الله جل جلاله تصرف او ارادې ته محتاج دي. نو دلته د هغه اصل لپاره چې تاسې زغم کوئ یو بل اصل رامنځته شو چې هغه د الله جل جلاله په خپل اراده او قدرت تصرف کول دي. کومه واقعه د طبیعت د پیژندل شوي قوانینو خلاف رامنځته شي، بیا هم دغه اصل شتون لري، ځکه اوس د عادت خلاف نه بلکې دغه واقعه له عادت سره برابره ګرځېدلې، او یا دا چې په ظاهري بڼه له عادت څخه مخالفت ښکارېږي خو په حقیقت کې مخالفه نه ده. نو له واقعاتو انکار او یا یې تحریف ته هیڅ اړتیا نشته. دریمه پاملرنه د نبوت په اړه. په دغه باب کې ډیر تیروتنې دي. لومړی تیروتنه د وحی د حقیقت په اړه ده. د اجتهاد ځینې دعوه لرونکي د وحی د حقیقت په اړه داسې زغم کوي، وایي د بعضو خلکو پر فکر د خپل امت د اصلاح لپاره د کوښښ کولو ډیر قوي عواطف غالبه کیږي، نو د امت د حالاتو په اړه دردمن کیږي او د امت لپاره شپې ویښې تیروي. دا فکر له هغوی څخه نه جلا کیږي بلکې د هغوی پر مشاعرو داسې تسلط کوي چې هره لحظه د هغوی خیال په دغه رنځ کې له داخلېدو سره انس او مینه یې پیدا کوي، ان تر دې چې یو وخت دغه خیال داسې حالت ته رسیږي چې د هغوی په ذهن کې داسې مفاهیم رامنځته کوي لکه هغوی ته چې له بیرون څخه ور اچول شوي وي، بلکې ډیر ځله دغه خیالي قوه داسې مرتبې ته پورته کیږي چې وهمي غږونه جوړوي او دغه شخص یې پر خپل غوږونه اوري، یا ځینې صورتونه او شکلونه ورته جوړیږي چې په سترګو یې ویني، او واقعیت دا وي چې په حقیقت کې دغه صورتونه او صورتونه هیڅ شتون نه لري، بلکې دغه صورتونه او صورتونه یوازې د دغه شخص د هغه قوي خیالي قوه زیږنده ده.
خو د وحي دغه حقیقت چې هغوی بیان کړی دی له صحیح نصوصو څخه مخالف دی، ځکه نصوص داسې صراحت کوي چې وحي د فرښتې په واسطه سره یو غیبي فیض دی. فرښته کله القا ور اچول کوي یا له دغه حالت څخه په حدیث کې د نفس فی روعی په لفظ سره تعبیر شوی دی. کله یوازې د هغه आवाज اوریدل کیږي او کله فرښته ښکاریږي او مخامخ خبرې کوي، لکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي: یاتین الملک احیانا فی مثل لی. نو طبیعي علوم له دغه حقیقت څخه منکر دي، ځکه هغوی د فرښتو وجود نه مني او په دې اړه له هغوی سره کوم دلیل هم نشته. په راتلونکو پاملرنو کې به د فرښتو د شتون په اړه بحث وکړو او دا به ښکاره شي چې د فرښتو شتون د عقل له نظره محال نه دی. د عقلي ممکن وقوع او رامنځته کېدل چې په صحیح نقل سره ثابت شي منل یې واجبېږي. دویمه قاعده وګورئ. دویمه تیروتنه د معجزاتو په اړه ده. د معجزې حقیقت هغه چارې چې پرته له طبیعي اسبابو څخه رامنځته کېږي معجزه بلل کېږي. ځینې د طبیعي علومو نوي مخکښان له دلیل او سند پرته د معجزاتو له شتون څخه منکر دي او په همدې اساس یې په هغو قدرتي نصوصو کې چې د معجزاتو په اړه خبر ورکول تاویل بلکې تحریف کړی او معجزې عادي چارې ګرځولې دي او الله جل جلاله د دغه قول په تړاو ویلي دي دا یو عادي پیښه ده او د حیرانتیا ځای پکې نشته. او په کومو چارو کې چې د دغه ډول تعویل لپاره لاره نه ده موندلې، هغه یې په مصنوعي خوب یا تلقین التنویم المغناطیسي کې داخل کړي دي، لکه د موسی علیه السلام امسا به چې مار ګرځېدله، د هغې په اړه یې همداسې خبره کړې ده. موږ د دغه اشتباه مصدر او ځواب په دویمه پاملرنه کې بیان کړی دی. نو مطلق قادر ذات لکه څرنګه چې طبیعي اسباب له اسبابو پرته پیدا کړي دي، که له اسبابو پرته یې نه وی پیدا کړي، تسلسل یا پرله پسې والی لازمېدل او تسلسل محال دی. همدارنګه قادر دی چې مسببات له اسبابو پرته پیدا کړي. دغه چاره به یوازې مستبده وي، محاله نه ده. د مستبد او محال ترمنځ خورا ډیره فاصله ده. درېیمه قاعده وګورئ. درېیمه تیروتنه: هغوی معجزات د نبوت دلایل نه ګڼي او د نبوت د دلایلو لپاره یوازې پر غوره اخلاقو او ښو صفاتو بسنه کوي او په دې اړه داسې استدلال کوي که چیرې خارق العاده چارې د نبوت دلیل نشي، نو مقناطیسي تنویم، تلقین او مصنوعي خوب، سحر، د سترګو بندول، جادو او هم باید نبوت لازم کړي او د نبوت دلایل شي. البته دغه دلیل ډیر کمزوری دی، ځکه مصنوعي خوب، مقناطیسي تنویم، سحر او داسې نور خارق العادات چارې نه دي. دا ټولې کړنې د طبیعي اسبابو پایله کې رامنځته کیږي، خو توپیر یوازې دومره دی کوم څوک چې له دغه اسبابو سره بلد نه وي دغه اسباب نشي درک کولی. دا چې د دغه کړنو له ترسره کولو سره د نورو ماهرو اشخاصو لخوا مقابله کیږي او کړنې یې دروغ ثابتیږي، دا هم د دې دلیل دی چې دا ډول کړنې خارق العاده نه دي. د انبیاء علیه السلام د معجزاتو په اړه هیڅ یو منکر هم د طبیعي اسبابو د شتون خبره نه ده کړې او نه یې هم هیڅ چا مقابله کړې ده. نو ښکاره خبره ده چې معجزې په واقعي او رښتیني ډول سره خارق العاده چارې دي. پایله دا شوه چې معجزه، سحر او جادو د نبوت په لزوم کې یو له بل سره هیڅ ډول اشتراک نه لري. هو اسلامي ستایل شوي آداب او غوره اخلاق هم په نبوت دلالت کوي، خو دا چې د انبیاء علیه السلام مخاطبین دوې ډلې خلک وو. یوه طبقه د عقل او فهم هغه خاوندان دي چې د اسلامي اخلاق او آدابو لوړه مرتبه درکولی شي، دغه مرتبه هم خارق العاده ده، او بله طبقه هغه عام خلک دي چې د لومړۍ طبقې په څیر فهم نه لري. د هغوی لپاره پر آداب او اخلاقو استدلال کول ممکن نه دي، ځکه له هغوی سره دا توان نشته چې لوړه مرتبه درک کړی شي. نو په دغه وخت کې هغوی په هر حکیم او د ښو اخلاقو پر درلودونکي د نبي ګمان کوي. د الهي حکومت غوښتنه دا وه څو دغه معجزې د خلکو له درک او عقل سره سم د نبوت په اړه د استدلال ذریعه شي او د نبوت د دعوې د صحت لپاره هغوی ته اړین علم ور په برخه کړي. او معجزې د جادوګرو له سحر او جادو سره نه خط کیږي، ځکه ډیر ذهین او ماهر جادوګر د معجزاتو له مقابلې څخه عاجز شوی دی. څلورمه تیروتنه: هغوی د نبوت احکام یوازې د آخرت تر چارو پورې تړلي دي او داسې زغم یې کړی دی چې دنیوي چارې له نبوت سره هیڅ اړیکه نه لري. نو په دنیوي چارو کې خپل ځانونه د دین له کړۍ څخه آزاد ګرځولي دي، خو نصوص په پوره صراحت او وضاحت سره دغه نظریه دروغ ګڼي. الله جل جلاله ویلي دي: او ګورئ کله چې الله او د هغه رسول د څه کار فیصله وکړي، نو بیا هیڅ مؤمن او مؤمنې لره دا نشته چې بیا به هم د خپل کار
څه واک وي. او دغه آیات د نزول سبب هم یوه دنیوي چاره وه او د تعبیر پیوندګولو هغه حدیث چې له امله یې صحابه کرام رضی الله عنهما په اشتباه کې واقع شوي وو هغه په رای او مشوره سره مقید دی. په کومو شیانو کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت له نظر امر کړی وي حکم یې د تعبیر د حدیث په شان نه دی. د یوې بیلګې په وړاندې کولو سره به موضوع فهم ته نږدې شي. موږ وینو چې دولتي چارواکي زموږ د داخلي چارو په قوانینو کې مداخله او لاسوهنه کوي. نو آیا حقیقي مالک چې الله جل جلاله دی د دې حق نه لري؟ پر دغه پنځمه تیروتنه هم بنا کیږي او هغه داسې هغه شرعي احکام چې تر معاملاتو پورې اړه لري د هغوی له نظره په هره زمانه کې د تغییر او بدلون وړ دي. خو دا ډول عقیدې به هم هغه وخت جواز درلودلی که چیرې دغه احکام مقصد نه وای، لکه همدغه چې د څلورمې تیروتنې حاصل و. څرنګه چې د دغه احکامو د مقصود والي خبره ثابته ده، لکه چې د څلورمې تیروتنې په بیان او دفع کولو کې واضح شوه، نو د دا ډول عقیدې او خبرو لپاره ځای نشته. کله ناکله دا رنګه کسان د شریعت پر تلپاتې احکامو نیوکه کوي او داسې وایي د زمانې او مصلحتونو له تغییر سره د احکامو تغییر یوه داسې چاره ده چې اسلام هم اعتبار ورکړی دی او له همدې امله په ډیرو احکامو کې نسخه لیدل کیږي. د بیلګې په توګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت یوه ټولګه هغه احکام منسوخ شول چې الله جل جلاله د عیسی په شریعت کې روا کړي وو، او دا ځکه منسوخ شول چې د زمانې له تغییر سره مصالح هم تغییر شول، سره له دې چې د عیسی علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ زمانه له 600 کلونو څخه زیاته نه وه، او اوس زموږ پر نبی صلی الله علیه و آله وسلم د هغې زمانې 2 برابره بلکې له 2 برابره څخه هم ډیر وخت تیر شوی دی. نو بیا ولې مصالح تغییر نه کوي؟ ځواب دا دی، کله چې د قوانینو وضع کوونکی کامل حکیم او په غیب عالم وي، هغه کولی شي څو داسې عام قوانین وضع کړي چې تر قیامت پورې د ټولو زمانو مصلحتونو ته شامل وي. او که چاته داسې شک پیدا کیږي چې ډیر ځله موږ د شریعت د اوامرو په ترسره کولو کې له سخت حرج او تنګۍ سره مخ کیږو، او همدا پر دې دلالت کوي چې دغه احکام زموږ له زمانې سره جوړ او ملایم نه دي، نو موږ وایو یوازې هغه وخت د شریعت د احکامو سختوالی ثابتېږي چې ټول خلک د شریعت په احکامو د عمل کولو هڅه وکړي او بیا دا ټول په حرج او تنګۍ کې واقع شي. او دا خبره هیڅوک او هیڅکله نشي ثابتولی. د شریعت د احکامو د سختوالي لپاره واقعي سبب دا دی چې په شریعت د عمل کوونکو نسبت د نه عمل کوونکو په پرتله ډیر کم او ضعیف دی. نو کله چې دغه کم خلک د شریعت په احکامو په داسې یو حالت کې عمل کوي چې د ځمکې ډېر اوسېدونکي ورسره همغږي نه بلکې په ټکر کې وي، طبیعي خبره ده چې د سختۍ او تنګۍ احساس رامنځته کیږي. نو د احکامو د سختۍ سبب دا نه دی چې دغه احکام په خپل ذات کې سخت دي او ستونزه لري، بلکې د دغه احکامو د سختۍ سبب دغه ژوند دی چې موږ پکې راګیر یو. هغه دا چې د ځمکې ډېری اوسېدونکي له دغه احکامو سره په ټکر کې دي. لکه چې ډاکټر مریض ته د 10 شیانو سپارښتنه وکړي او د دغه 10 شیانو له ډلې څخه یو یې هم د مریض په کلي کې پیدا نشي، نو دغه سختی د ډاکټر لخوا په سپارښتنه کې نه ده، بلکې سختی او ستونزه د کلي د تجارانو د بېغورۍ له امله ده. ډیر وخت په شرعي حکم کې هیڅ سختی نه وي، خو انسان یې ځکه سخت او ستونزمن ګڼي چې ممکن عاجل شخصي مصلحت ته یې ضرر ورسوي، او له شک پرته چې عامه مصالح تر شخصي مصالحو ډیر د غوراوي او لومړیتوب وړ دي. او هغه کوم قانون دی چې په هغه کې د عامه مصلحت لپاره د شخصي مصلحت قربانول شتون ونه لري، یعنی داسې قانون نشته. 8مه تیروتنه، ځینې خلک له خپلو ځانه د شرعي احکامو لپاره نهایي موخې او علتونه اختراع کوي، او بیا داسې فکر کوي چې د احکامو شتون او نشتون پر همدغه علتونو ولاړ دی، نو د دغه زغم له امله په مصنوعي احکامو کې تصرف کوي. موږ له ځینو خلکو څخه اورېدلي دي چې هغوی د اوداسه په اړه داسې زغم کوي. د اوداسه موخه نظافت دی، فکر کوي چې دغه موخه له اوداسه پرته هغوی ته ترلاسه کړې ده. اوداسه ته له سره اړتیا نشته، همداسې له اوداسه پرته یې د لمانځه ادا کول پیل کړي دي، او ځینو نورو بیا لمونځ ترک کړی دی، ځکه هغوی وایي چې د لمانځه موخه د اخلاقو سمول دي. او همدارنګه هغوی په ډیرو اوامرو کې تغییر او تصرف کړی دی، لکه په روژه کې، زکات او حج کې، او همدارنګه ډیر نواهي یې هم بدل کړي دي، لکه سود او تصویر اخیستل چې په دې توګه یې ټوله شرع باطله کړې ده.
او دا ښکاره الحاد دی. د دغه دعوې ټولې مقدمې باطلې دي او په اړه هیڅ دلیل نشته. ایا داسې امکان نه لري چې ډیری دغه احکام یوازې د بندګۍ د ښکاره کولو په نیت روا شوي وي او موخه یوازې د امر پر ځای کول او د مکلف ازمویل وي؟ او بیا له هغوی سره داسې دلیل هم نشته چې د کوم احکامو لپاره یې علتونه بیان کړي دي. یوازې همدا دي نهایي علتونه او موخې وي، نه بل شی. امکان لري چې د دغه احکامو موخه او غایه هغه ځانګړي آثار وي چې د دغو احکامو پر نوي صورت مرتب کیږي، لکه ځینې دواګانې، بلکې تر فکر کولو وروسته ټولې دواګانې همداسې دي، په خواصو سره مؤثره دي. او همدا هم امکان لري چې یو سړی له خپل درک او فهم سره سم یو علت بیان کړي او بل سړی بل، نو پر یو د هغه بل د اوچتوالي دلیل څه دی؟ دلته بیا دواړه علتونه د ازاد تعارضات ساقطه قاعدې له امله له منځه ځي او ساقطیږي. دا چې دواړه علتونه ساقط شي اصل حکم هم ساقطیږي. نو آیا یو عاقل او دین منونکی انسان به داسې خبره وکړي؟ او د دغه تیروتنې له پیرود څخه دا هم دي چې ځینې خلک د باطلو دینونو او ملتونو مقابل کې د فرعي احکامو د اثبات لپاره دغه علتونه بیانوي، خو په دې کې ډیر لوی فساد نغښتی دی، ځکه دغه علتونه اټکلي او تقدیري دي. که پوه شئ که یې ډیره کمه تیروتنه هم رامنځته شي اصل حکم له ګډوډۍ سره مخ کوي. نو دا د مخالفینو لپاره د شرعي احکامو د باطلولو په موخه د یو پراخ میدان پرانیستل دي. ډیره ښکاره خبره دا ده چې شرعي احکام له الهي قوانینو څخه عبارت دی او د قوانینو یا که څه هم وضعي وي له حکمت او رازونو څخه بحث نه کیږي او هیڅوک دا اختیار نه لري چې د خیالي او مزعومو رازونو او علتونو په پایله کې په دغه قوانینو کې بدلون یا تغییر راولي او یا یې هم ترک کړي، ځکه دغه اختیار یوازې له قانون جوړونکي سره وي. مجتهدینو چې د ځینو احکامو لپاره کوم علتونه بیان کړي دي په هغو کې د څوک نه دوکه کیږي، ځکه هغه وخت شدید اړتیا وه څو یو شرعي حکم ځینو هغو چارو ته وروغځول شي چې په اړه یې صراحت موجود نه وه، مسکوت انا و. او بل دا چې مجتهدین رحم الله خازق او په علومو کې ماهر و، خو په موږ کې دا دواړه شیان نشته او سربیره پر دې د خواهشاتو منل او د علم کمښت هغه دوه لوی خنډونه دي چې موږ د علتونو له فهم او درک څخه راګرځوي.